ملګرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو که غواړئ زما ویډیوګانې وګورئ نو راشئ زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او همدارنګه د نوټیفیکیشن بټن هم روښانه کړئ ترڅو د نورو ویډیوګانو معلومات ترلاسه کړئ. دوستانو غواړم چې تاسو سره یو ډیر بهترین اپلیکیشن شریک کړم. هغه اپلیکیشن چې موږ 5 کمپنیو افغان بسیم، روشن، MTN او همدارنګه اتصالات، سلام سیم کارتونه د انټرنیټ بندل هم فعالولی شئ. دوستانو که چیرې غواړئ چې د هر سیم کارت مختلف بندلونه فعال کړئ نو راشئ دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. لومړی دوستانو زه تاسو ته ښیم چې له کوم ځای څخه دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. تاسو به لاړ شئ پلی سټور ته. په پلی سټور کې به ولیکئ، زه تاسو ته دلته نوم لیکم، همدغه نوم به تاسو ولیکئ چې په نوم د امراس دی. دغه دی. زه غواړم چې اوس کلیک وکوم. زه غواړم چې دغه تاسو ته ډاونلوډ کړم. دوستانو د دې ښه والی په دې کې دی چې په مجموعي ډول د مختلفو کمپنیو هر ډول د انټرنیټ ډاټا یا بندلونه شامل دي چې تاسو کولی شئ په اسانۍ سره هغه فعال کړئ. دغه دی دوستانو، زما اپلیکیشن ډاونلوډ شو. دومره زیات هم دی او تقریبا 4.5 MB دی او ستاسو د تلیفون ځای هم کم نیسي. انشاءالله چې تاسو به له دې څخه ګټه واخلئ. دوستانو زه اوس غواړم تاسو ته د دغه اپلیکیشن طریقه په ښه ډول وښیم. دغه دی زما اپلیکیشن ډاونلوډ شو. په اوپن باندې به تاسو کلیک وکړئ. دوستانو دغه دی، زه کلیک مې وکولو، اوس به ماته راشي. دغه دی. په ډیره اسانۍ سره تاسو د امراس په نوم باندې کولی شئ دغه اپلیکیشن له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ چې مختلف قسمه یعنی 15 قسمه کمپنۍ هم شامل دي چې MTN دی، اتصالات دی او همدارنګه افغان بسیم، روشن او سلام دي. زه غواړم دوستانو چې دغه څخه یو تاسو ته وکاروم چې څرنګه موږ انټرنیټ بندل فعالولی شو. دوستانو یو د مهموالی په دې کې دی، تاسو باید لاړ شئ خدمات سرویس ته. دغه په دری ژبه دی. د هیواد هر کس کولی شي له دغه څخه استفاده وکوي. لومړی تاسو کولی شئ له کمپنۍ څخه قرض واخلئ، دریافت قرض. دوهم تاسو کولی شئ خپل حساب هم چک کړئ چې ستاسو په سیم کارت کې څومره پیسې دي. او تنظیمات د انټرنیټ دي. تاسو کولی شئ دوستانو، بعضې دوستان د انټرنیټ تنظیمات سره مشکل لري، خو تاسو کولی شئ له دغه تنظیماتو څخه استفاده وکوئ او خپل تلیفون کې درج کړئ. او بل دی انتقال د پیسو دی. تاسو کولی شئ له دغه ځای څخه هم تاسو پیسې انتقال کړئ چې له مخکې څخه هغه کوډ دایر شوی دی او تاسو کولی شئ دلته مقدار د پیسو ولیکئ او همداشان پسې شماره ولیکئ او ارسال ووایئ. تاسو به هم پیسې لاسته کړئ. بله موضوع چې ده فعال سازي 3G. تاسو کولی شئ له دغه ځای څخه هم 3G فعاله کړئ او بلې ووهئ. او بل دا چې ده کولی شئ تاسو له دې ځای څخه هم
په مستقیم ډول کارت داخل کوي خپل سیم کارت ته، له دغه ځای څخه کارت داخلیږي. له دې موضوع څخه بیرته بهر ته وځم. دوهم چې دی بسته های انټرنیټ، یعنی هغه بستې یا بنډلونه دلته ټول شامل دي چې لومړی دلته تاسو ته ټول معلومات درکړي. روزانه تاسو کولی شئ که چیرې غواړئ دوستانو، دلته وایي بسته روزانه 100 MB، یعنی 100 MB روزانه د ورځې تاسو ته درکولی شي. که چیرې غواړئ تاسو فعال کړئ، تاسو ته دلته مشخصات ټول ښودلي، کولی شئ فعال باندې کلیک وکوئ. دوستانو همدارنګه نور هم دلته شته او را به شو د هفتې بستو ته. داسې هم کولی شئ چې تاسو فعال کړئ، او میاشتنۍ هم شته چې په ډیر خلاصه ډول تاسو ته تشریح شوي او لیکل شوي دي. او شبانه یعنی د شپې د طرفه هم کولی شئ تاسو انټرنیټ فعاله کړئ. او مشترک یعنی شریکه هم شته چې تاسو کولی شئ چې هم دقیقې فعاله کړئ او هم انټرنیټ سره د پیغامونو. دوستانو پوره معلومات تاسو کولی شئ په اسانۍ سره فعال کړئ. او دریمه موضوع چې ده هغه د بسته های پیغام دی. تاسو کولی شئ په دغه پیغامونه باندې کلیک وکوئ. که غواړئ چې تاسو پیغام ولیکئ له خپل سیم کارت څخه یا له خپل تلیفون څخه د یو دوست تلیفون ته، هم دغه بستې دلته شته. دوستانو یو بسته د انټرنیټ ده او یو بسته د پیغامونو ده. باید تاسو په دې کې مو فکر وي چې اوس ډیری خلک نه غواړي چې دوی د پیغامونو بسته فعاله کړي، دوی غواړي چې د انټرنیټ بسته فعاله کړي. او څلورمه موضوع چې ده بسته های تماس ته، یعنی د تماسونو بستې یا بنډلونه دي چې تاسو کولی شئ دغه د هفتې دپاره، د میاشتې دپاره او مشترکه او تماس و پیغام سره تاسو کولی شئ دغه بستې فعاله کړئ. که مو هره بسته خوښوي تاسو کولی شئ فعال باندې کلیک وکړئ. دوستانو او پنځمه موضوع چې ده بین المللي یعنی نړیوال بستې دي. تاسو کولی شئ هغه په مختلفو شبکو کې مختلف ډوله دي. تاسو کولی شئ د هیواد مختلفو 5 هیوادو ته او یا ډیرو هیوادونو ته کولی شئ په کم بیه باندې تاسو زنګ وکوئ او له خپلو دوستانو سره خبرې وکړئ. دا ټولو شبکو همدغسې سیستم دی او همدغه پروسه ده. تاسو کولی شئ دغه ډاونلوډ کړئ او ډیر په اسانۍ سره انټرنیټ فعاله کړئ. او همدارنګه کولی شئ دغه اپلیکیشن باره کې هم معلومات واخلئ او دغه شمیره ده او همداشان دغه د دوی ایمیل ادرس دی. تاسو کولی شئ دغه ته ایمیل هم وکوئ. او دوستانو تاسو کولی شئ دا هم له دې ځای څخه شیر کړئ نورو دوستانو ته. نو دوستانو که غواړئ چې د نورو ویډیوګانو معلومات ترلاسه کړئ، نو راشئ یوټیوب ته قدرت افغان یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او همدارنګه د نوټیفیکیشن بټن هم روښانه کړئ ترڅو نوي معلومات ترلاسه کړئ.